ساتوي پسترو وینو د کونړ ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ستاسو پام راګرځوم د دې مهال لنډو خبرونو ته. د مروري ولسوالۍ قومي مشرانو د بچي کلي اوسیدونکو سیمه ییزې ستونزې له مرستیال والي سره شریکې کړې او د پاکو اوبو رسولو په برخه کې یې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه وکړه. مرستیال والي مولوي عبدالله حقانی ویل د اسلامي امارت مسؤلین د ولسونو ستونزې درک کړي او د اواري لپاره یې جدي هڅې کوي. د افغانستان بانک د غیر بانکي مالي مؤسسو لوی امریت مرستیال علي احمد اغا د یو شمېر نور مسؤلینو په عملتیا د کونړ مرستیال والي سره ناسته وکړه. په دغه ناسته کې یې هټیوالو ته د جوازونو ورکړې په طرز العمل او جواز نه لرونکو هټیو ته د مهرلاک په لارو چارو خبرې وکړې. د کونړ امنیه قومندان مولوي ضیاء الحق حامد وایي د دې ولایت ولسونه له موجوده نظام سره هر اړخیزه همکاري کوي او د امنیت په ټینګښت کې ورسره همکار دي. د کونړ روغتیا ریاست په هڅو او د وزارت خاصې پاملرنې له مخې کونړ روغتیایي مرکزونو ته نږدې 8 لک افغانیو په ارزښت 12 قلمه درمل ورکړل شول. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې د جاپان له سفیر سره وکتل. په دغه کتنه کې د جاپان سفیر ویل هیواد یې پام کې لري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لوري د نږدې 2000 متره مربع مساحت سره له تیږو څخه د زرنګار پارک د پاتې پلي لارو د جوړولو چارې پیل شوې. د کابل ښار د معیاري او تلپاتې ودې په موخه کابل ښاروالۍ پلان لري چې د سړکونو شبکې د اصلاحي پلان له مخې د 10مې ناحیې په اړوند سیمو کې د شیرپور سړک ته پراختیا ورکړي.